سینوها 10مه برخه یوه ناپېژندل شوې ساري ناروغۍ. کښته یې حرکت وکړه او موږ 40 ورځې په نیل کې سفر وکړه. په دې 40 ورځو کې له ډېرو ښارونو، معبدونو، کروندو او پادو تیر شو. خو ما د مصر د منظرو له لیدو خوند وانخیسته، ځکه بیړه مې وه چې ژر له دغه هیواده ولاړ شم او ځان داسې ځای ته ورسوم چې هیڅوک مې ونه پېژني. کله چې له نیله ووتلو، کښتۍ سمندرګي ته ننوته او په دې وخت کې کپتان چې د نیل دواړه څنډې یې نه شوې لیدلی وارخطا او مضطرب شو. ما ته یې وویل غوره نه ده چې له بیړۍ پلي شو او د وچې پر لاره ځان ازمیر ته ورسوو. ما ورته وویل د وچې پر لاره غله دي، هر څه چې لرو رانه اخلي او ممکنه ده ومو وژني. کله چې د بیړۍ ماڼوګانو پراخه سمندر ولید، د خپل عادت له مخې خپل مخونه په تیرو کاڼو پرې کړل چې خدایان له ځان سره ملګري کړي او په سلامتیا بیرته مقصد ته ستانه شي. د کښتۍ مسافر چې زیاتره د سوري وو، د دې منظرې په کتو وویرېدل. هغه مصریان هم ورخطا شول چې په دغه بیړۍ کې سپاره ول. مصریانو د امون له خدایه مرسته غوښته او سوریانو د بغل له خدایه مرسته غوښته. کپتان هم خپل خدای راوایست او ورته ویچړل. د دې لپاره چې سمندر له ځان سره ملګری کړي، یو کړی مس یې سمندر ته وغورځول او وروسته بیا له دې امله ډېر خفه و. دغه پیښې همداسې روانې وې. ان هغو کسانو چې تر دې وخته یې په نیل سیند او سمندر کې پاروګان وهل، له پارو وهلو ولوېدل او بیړۍ د حرکت د دوام لپاره بادبانونه پورته کړل. له دې سره هر څه آرام شول. نور نه ماڼوګانو خپل مخونه ژوبلول او نه مسافرو مصري خدایان یادول. خو له دې وروسته چې بادبانونه پورته شول او کښتۍ ګړندۍ شوه، سمندر د څپو له حرکتونو سره مخامخ شوه. کپتان چې ولیدل بیړۍ ټکانونه خوري، ورخطا شو او د بیړۍ یو پړی کلک ونیوه. له څو شېبو وروسته یې په زګیروي کې ماته وویل زړه یې داسې بد کېږي او کانګې ورځي چې فکر کوي معده یې خولې ته راغله او حتما به مړ شي. کپتان چې تصور یې کوو حتما به مړ شي، ما ته یې وویل باداره له تا خفه نه یم، ځکه چې تا زه دلته راوستی، بلکې زه هم چې تا ته مې وویل باید له طب څخه ولاړ شو. کله چې زه مړ شوم، ما د سمندر اوبو ته واچوه، د دې لپاره چې د سمندر اوبه تروي دي او دارالممات د حوض په شان د جنازې د ورستنېدا مخه نیسي. د کښتۍ ماڼوګان په مصري ژبه پوهېدل. چې کله دغه خبرې واورېدې نو ویې خندل او هغه ته یې وویل یو سترګیه، په دې سمندر کې داسې حیوان نشته چې غاښونه یې تر تمساح هم تیره او لوی دي. تر دې وړاندې چې ستا جنازه د سمندر تل ته ورسېږي، تا به ټوټې ټوټې کړي او وبه دې خوري. کپتان چې پوه شو جنازه به د سمندر په تورو اوبو کې پاتې نشي او ځناور به یې وخوري، نو په ژړا شو. څو شېبې وروسته زما پخوانی مری کانګې پیل کړې او له هغه وروسته ټولو مسافرو، که مصریان ول که سوریان، کانګې پیل کړې او معدې خالي کړې. زه د هغوی د ډله ییزې ناروغۍ له کبله حیران شوم، ځکه چې په دارالحیات کې زموږ استادانو دې ناروغۍ په هکله موږ ته څه نه ویلي. زه نه پوهېدم چې دا څه ډول ناروغي ده. ساري ناروغۍ چې په یو وار ټول ناروغه کوي مشهورې دي او د طب ټول ډاکټران پرې پوهېږي. زرګونه کاله کېږي چې دغه ناروغۍ پېژندل شوې او د معالجې وسیلې هم برابرې دي. خو اوس دغه ناروغۍ له هېڅ یوې بلې ناروغۍ سره ورته نه وه او ما فکر کو چې که د مصر ټول سلطنتي ډاکټران هم راټول شي، دغه ساري ناروغي به چې ناڅاپه ټول پرې اخته شوي وو ونه پېژني. دغه ناروغي نه طاعون وه، نه وبا او نه کوی یا چیچک. د دې لپاره چې په دغه درې واړو ناروغیو کې مریضان تبه کوي، خو دغه کسانو چې کانګې کولې تبه یې نه درلوده او د سر له خوږو هم په تکلیف نه ول. ما د هغوی خوله بوی کړه چې پوه شم آیا د وبا یا کولرا په شان یې خوله بوی کوي که نه، خو خراب بوی یې نه کوه. د هغوی د ورنو منځ مې معاینه کړه چې پوه شم په طاعون خو به نه وي اخته شوي چې د ورنو له منځه یې رانې سورې کړي وي، خو کومه غده مې ونه لیده او پر پوستکي هم کومه تڼاکه یا دانه نه تصور کېده. په دغه ټولو کسانو کې چې خوی را ګرځېده هېچا هم تبه نه درلوده.
حیران پاتې وم چې دا څه ډول مرموزه ناروغي ده چې نښې په هیڅ یو کتاب کې نه دي ذکر شوي. په وارخطا یې د بیړۍ مشر ماڼو ته ورغلم او هغه ته مې وویل ستا په بیړۍ کې یو ډول خطرناکه ناروغي ګډه شوې چې تر ننه پورې ما ساری نه دی لیدلی. زه مصری ډاکټر یم او له دارالحیات ښوونځي څخه فارغ التحصیل یم، خو له دې مرضه خبر نه وم. زه درته وایم چې ډېر ژر ساحل ته ولاړ شه چې ناروغان وچې ته ولېږدوو. د کښتۍ ماڼو وویل تر اوسه پورې دې په سمندر کې سفر نه دی کړی؟ ومې ویل نه. ماڼو وویل دغه ناروغي چې ستا په شان یې مصری ډاکټر ترې بې خبره دی. د سمندر ناروغي ده او د دې ناروغۍ علت هم ډېر خوراک دی. په دې بیړۍ کې هغه کسان چې غواړي د سوریاني شرکت په خرچې چې د بیړۍ مالک دی ډوډۍ وخوري تر نورو ډېره ډوډۍ خوري ځکه چې ډوډۍ په کرایه کې حساب شوي وي. خو ته ای سینوها کله چې په کښتۍ کې سپرېدې ودې ویل چې په خپل خرڅ به ډوډۍ خورې ځکه تر نورو روغ یې. علت یې همدا ده چې په خوړو کې احتیاط کوې. خو دوی چې پوهېږي ډوډۍ د کښتۍ ده نو ډېره خوري او ګمان کوي چې ګټه یې کړې. تر هغه وخته پورې چې په نیل سیند کې مو حرکت کوو ډېره ډوډۍ هغوی ته تاوان نه پېښوه ځکه چې نیل سیند دی او څپې نه لري. خو اوس چې سمندر ته ننوتو دوی له هر ځل خوړو وروسته په همدې مرض اخته کېږي. دغه کانګې د کښتۍ د ټکان له امله دي او کښتۍ هم د سمندر د څپو له امله ټکانونه خوري. ومې ویل ولې په دې طوفاني هوا کې بیړۍ ځغلوې چې مسافر دې له ناروغۍ سره مخامخ کړي دي؟ ماڼو وویل دغه هوا طوفاني نه ده بلکې د بیړۍ د حرکت لپاره تر ټولو ښه هوا ده ځکه تر هغه چې باد نه وي له بادبانه استفاده نشي کېدی. بیا یې زیاته کړه سینوها سره له دې چې ته یو مصری ډاکټر یې د طب دغه علم له ما زده کړه. د سمندر د ناروغۍ معالجه یوازې دا ده چې ډوډۍ لږه وخوړل شي او که د کښتۍ مسافر کمه ډوډۍ وخوري یا یې ونه خوري په دې مرض به اخته نه شي. ما وویل دا کسان چې ناروغه شوي دي وبه مري؟ ماڼو وویل کله چې بیړۍ ساحل ته ورسیږي او دغه کسان ترې پلي شي تر ټولو هغو کسان به سالم او روغ وي چې په ساحل کې ګرځي ځکه چې د بیا کانګو له امله به د هغوی د معدې دروندوالی له منځه ولاړ شي. د سمندر ناروغي تر هغه وخته دوام کوي چې بیړۍ په سمندر کې روانه وي. څنګه چې ساحل ته ورسېده نو دغه مرض هم ښه کېږي. موږ په دې خبرو لګیا وو چې شپه شوه. یو لوري ته هم ساحل نه ښکارېده. ما د کښتۍ مشر ماڼو ته وویل په دې توره شپه کې لاره درڅخه نه ورکېږي؟ هسې نه د ازمیر پر ځای د سړي خورو ټاټوبي ته ولاړ شي. 4000 کاله مخکې د مدیترانې د شمال اوسېدونکي تر یو حده وحشي ول او مصریانو فکر کوه چې هغوی سړي خواره دي. ماڼو وویل زه له خدایانو مرسته غواړم او خپله لار نه ورکوم. تر هغو چې ورځ وي د لمر خدای را سره مرسته کوي او چې شپه شي د ستورو او سپوږمۍ خدای مې مرستې ته راځي او نه پرېږدي چې زه د سړي خورو ټاټوبي پر ولاړ شم. له دې وروسته له ماڼو څخه روان شوم او په یو څنډه کې پرېوتم چې ویده شم. خو تر سهاره د کښتۍ د حرکتونو د بادبانونو او څپو د غږ له امله خوب رانغی. پر بله ورځ مې کاپتا ته لږ خواړه ورکړل خو هغه نه خوړل. په دې وخت کې زه پوه شوم چې هغه به مړ شي ځکه چې تر اوسه پورې داسې نه وشو چې کاپتا د خوړو فرصت ولري خو هغه له لاسه ورکړي وي. 7 شپې او ورځې موږ په سمندر کې وو او 8مه ورځ ازمیر ښکاره شو. کله چې بندر ته ورسېدو بادبانونه راښکته شول او د کښتۍ ماڼوګان پاروګان په لاسونو کې ونیول چې کښتۍ ساحل ته ورسوي. ما په حیرانۍ سره ولیدل زما مری او ټول هغه مسافر چې ناروغه ول. کله چې په بندر کې له بیړۍ کوز او رهي شول ټول ویل چې وږي دي او ډوډۍ غوښته. ما هېڅکله نه ولیدلې هغه ناروغان چې ته خیال کوې مړه کېږي خو دوی ناڅاپه داسې روغ شي روان شي خبرې وکړي او وخاندي. په دې وخت کې پوه شوم چې علم پای نه لري او انسان چې څومره تعلیم وکړي بیا هم د علم ترلاسه کولو ته اړتیا لري ځکه موږ مصري ډاکټران چې د نړۍ تر ټولو ستر طبیبان یو خو د یو بېسواده ماڼو په اندازه معلومات نه لرو او په طبس کې زما ملګري د دې ناروغۍ له شتونه خبر لا نه وو. سوریې ته سور هیواد او مصر ته تور ملک وایي. د هغو د خاورو د رنګ له امله او هماغه ډول چې د دغه دواړو هیوادونو د خاورې د
له بل سره توپیر لري. د سریانیانو او مصریانو ټول شیان هم سره توپیر لري. مصر هوار هیواد دی چې غر نه لري، خو سوریه غرونه لري. د دواړو هیوادونو ترمنځ یو دره یا جلګه ده چې د هر جلګې کې یو ملت ژوند کوي. یو پاچا نه لري او دغه ټول پاچاهان فرعون ته باج ورکوي. د سوریې په سواحلو کې خلک د کبانو د ښکار او سمندر کچ کونې له لارې ژوند کوي او په وچه کې خلک کرنه او لوټماري کوي. د فرعون پوځ هیڅکله د سوریې غله او ډاکوان له منځه یو نه وړل. په مصر کې خلک لوڅ دي، خو په سوریه کې له سر تر پښو پټ دي او جامې اغوندي. دوی خپلې جامې له وړیو جوړوي. همدغه خلک چې له سر تر پښو جامې اغوندي کله چې غواړي خپل طبیعي احتیاجات رفع کړي، له دې پرته چې کوم خاص ځای ته ولاړ شي، په هغه ځای چې د دوی زړه وغواړي رفع حاجت کوي. او دا نه ده ورته مهمه چې خلک یې ګوري. د سوریې نارینه اوږده ږیره او ویښتان لري. هر ښار خپل خدای لري او د خدایانو لپاره انسانان قرباني کوي. ځینې کارونه چې په مصر کې ناروا دي په سوریې کې جواز لري، لکه د نارینه او ښځو معاشرت. په ځینو اخترونو کې نارینه او ښځې په څرګنده او له یو بل سره معاشرت کوي. هر ځل چې فرعون څه منصب رالیږي چې د سوریې له پاچاهانو باج واخلي، د هغه لپاره دا یو ډول تبعید وي، ځکه چې له محدود شمېر مصریانو پرته ډېری مصریان د سوریې د خلقو له ژوند سره نه جوړیږي. په ازمیر کې د امون د معبد په نوم یو معبد هم شته او هغه مصریان په دغه ښار کې ژوند کوي، دغه معبد ته ډالۍ ورکوي. ما په ازمیر کې 2 کاله تیر کړل او په دې موده کې مې د بابل لیک او ژبه زده کړل، ځکه چې ما ته ویل شوي دي که څوک بابلي ژبه او لیک زده کړي د نړۍ ټولو مشهورو هیوادونو ته سفر کولی شي او هر چیرته له تعلیم یافته نارینه‌و سره خبرې کولی شي. بابلي خط پر هغو لوحو لیکي چې له مټینې خټې جوړ شوي دي او بیا دغه لوحې چې په نه لیکل کېږي په اور کېږدي چې د خښتې په شان وچې شي. په سر کې به زه حیران شم چې ولې بابلي خط د مصري خط په شان په پاپیروس یعنی مصري کاغذ نه لیکي. وروسته پوه شم چې کاغذ له منځه ځي خو پخه شوې خټه پاتې کېږي او دا د دې ښودنه کوي چې پاچاهان او واکمنان څومره ژر خپلې وعدې او ژمنې هېروي. یو شی چې په سوریه کې شته خو په مصر کې نه ګورو، هغه دا ده چې په سوریه کې باید ډاکټر د ناروغ کور ته ورشي او هیڅکله ناروغ یو طبیب ته نه احضاروي. کله چې طبیب د یو ناروغ کور ته ورځي نو ناروغ خیال کوي چې خدایانو ورستولی دی او ډاکټر فیس د درملنې مخکې ورکوي چې دغه چاره د ډاکټر په ګټه ده، ځکه کله چې ناروغ معالجه شو بیا د ډاکټر اجره هیروي. د سوریې هر شتمن خپل خاص ډاکټر لري او تر هغه چې روغ وي هغه ته ډالۍ ورکوي، خو کله چې ناروغ شو نو بیا طبیب ته هغسې ډالۍ نه ورکول کېږي لکه د روغتیا پر مهال، خو دغه چاره بیرته هغه مهال پیل کېږي چې ناروغ ورغېږي. زما مری له هغې ورځې چې ازمیر ته ننوتو زه اړ کړم چې د خپل کار د عاید یو برخه او کسانو ته ورکړم چې د ښار بېلابېلو سیمو ته ولاړ شي او په طب کې زما معجزې خلقو ته ووایي. زما مری کاپتا به ویل که ته په دې ښار کې مشهور شوې نو بیا به مجبور نه یې چې د ناروغانو د درملنې لپاره د هغوی کورونو ته ولاړ شي، بلکې هغوی به ستا کور ته راځي. ما چې هر څومره ورته وویل په سوریه کې ناروغ د ډاکټر کور ته نه ځي بلکې برعکس وي، خو هغه نه منله او ویل یې په پیل کې همداسې ده، خو له دې وروسته چې خلک عادت وکړي ستا کور ته به راشي، ځکه چې خلک احمقان دي او ډېر ژر ورځې موټ ته تسلیمیږي. په تېره بیا هغه موټ له یو بهرني هېواده راغلی وي، نو کله چې هغوی پوه شي د ډاکټر کور ته تګ موټ دی بیا خپل دود دستور پرېږدي او د مصر د خلکو دود په غوره ګڼي. یو کار چې کاپتا دغه کولو ته اړ کړم دا و چې په کوڅه او سړک کې د سوریې ډاکټرانو ته ورشم، له دې امله چې هغوی د خلکو کور ته تلل نو تل به په کوڅو او سړکونو کې لیدل کېدل او هغوی ته ووایم چې زه سینوها د مصر مشهور ډاکټر یم چې خپلې زده کړې مې په دارالحیات کې کړي، د ټولې نړۍ خلک مې پیژني او دومره علم لرم چې که خدایان را سره موافقه وکړي مړي به ژوندي کړم او وړاندې سترګې به در ورغوم. خو عمل په هر ځای کې په یو بڼه نه دی او ناروغۍ په هر هیواد کې خپل خاص ډول لري. زه د دې لپاره ستاسې ښار ته راغلی یم چې ستاسې د ښار ناروغۍ وپېژنم
درملنه یې وکړم او ستاسې له علومو خبر شم. زه نه غواړم چې له تاسې سره سیالي وکړم، ځکه چې د سرو او سپینو د ټولولو لپاره نه یم راغلی او زما لپاره سره او سپین زما تر پښو لاندې خاورو ته څه توپیر نه لري. کله چې تاسې ولیدل ستاسې خدایانو یو کس په قهر او غصب اخته کړی او ناروغي نه معالجه کېږي، ما ته یې راوستوئ چې ښایي زه یې په خپلې چړې معالجه کړم، ځکه چې پوهېږم تاسې هېڅکله د خپلو ناروغانو د معالجې لپاره چړه نه کاروئ او تل د درملنې لپاره درمل کاروئ. که ما هغه ناروغان چې تاسو ما ته رالېږلي خپلې چړې سره معالجه کړل، هر څومره سره او سپین چې راکړل شول تاسې سره به یې نیم کړم او که مې علاج ونه کړی شو هغه به بېرته تاسې ته درولېږم. دغه راز که کومه ډالۍ هم راکړه هغه به هم تاسې ته درکړم. کله چې به ما له یو سوریایي ډاکټر سره دغه خبرې وکړې هغه به خپله ږیره وګروله او ویل به یې مې له شکه چې خدایانو تا ته علم درکړی دی، ځکه چې ستا کلام په تېره بیا هغه برخه چې وایي سره او سپین به سره نیمایي کړو ډېره په زړه پورې ده. له دې امله چې ته د چړې په مرسته درملنه کوې نو که وغواړې له موږ سره چې په درملو معالجه کوو سیالي وکړې نه یې شي کولی. موږ عقیده لرو چې یو ناروغ په چړې نه معالجه کېږي بلکې هغه به مړ شي. چې موږ تا ته یو سپارښتنه کوو، هغه دا چې هېڅکله به جادوګرۍ د چا معالجه ونه کړئ، ځکه که ته دغه هڅه وکړې نو له هغو خلقو به وروسته پاتې شي چې تر تا چالاک دي. ما په دې خبرو باور کوه، ځکه پوهېدم چې په زریه کې کوډګر په واټونو او کوڅو کې د ډاکټرانو په شان سرګردانه دي او د کوډو په وسیله د ساده کسانو درملنه کوي. هغوی هم یا مري او یا د وخت په تېرېدو سره معالجه کېږي. زموږ په مصر کې هم کوډې شته، خو جادوګري هلته د کاهنینو مسلک او حرفه ده. یوازې کاهنین او هغه هم په معبدونو کې کوډې کوي. که څوک له معبده بهر په واټونو کې کوډې وکړي سخته سزا ورکول کېږي. هغه نتیجه چې ما په ازمیر کې له خپلې معالجې واخیسته ډېره پام وړ شوه او ډېره موده تېره نه وه چې په ښار کې مشهور شو. ما به له هغو ډاکټرانو سره ډېر ښه چلند کو چې خپل ناروغان به ما ته د علاج لپاره لیږل او چې ناروغ به یې څومره فیس اخیستی و هغه به مې ورسره نیمایي کوه. ناروغ ته به یې ویل چې هماغه ډاکټر ته ورشي او ورته وایي چې ما ته یې څه راکړي دي. زما د معالجې وسیله چاړه وه. هر ځل تر دې وړاندې چې چاړه وکاروم هغه به مې په اور کې پاکه کړه او ځان به مې هم د دارالحیات په دود پاکاوه. یوه ورځ یو ړوند راغی او څرګنده شوه چې څه موده د سوري ډاکټرانو ته د معالجې لپاره ورغلی و، خو ناروغي نوره هم زیاته شوې ده. د سوري ډاکټرانو چې دغه ړانده د معالجې لپاره کومه وسیله کارولې وه هغه دا وه چې د خولې نړۍ به یې له خاورو سره یو ځای کولې او د هغه پر ناروغ سترګې به یې ور وموښلې. خو ما د دغه سړي د معالجې لپاره له ستنې کار واخیسته. لومړی مې ستنه په اور کې واچوله چې پاکه به شوه نو د هغې په وسیله به مې دغه سړي سترګه معالجه کړه او په دې توګه دغه سړی روغ شو. دې موضوع زما له شهرت سره دومره مرسته وکړه چې په ټول ازمیر کې زه د خدایانو استازی بللم او ویل به یې هماغه ډول چې خدایان انسان ته سترګې ورکوي ځینو هم ړندې سترګې رغوي. د سوري شتمن او سوداګر زموږ تر شتمنو او سوداګرو ډېره ډوډۍ خوري. هره ورځ څو ځله پخ شوې ډوډۍ خوري. دغه خوړو د هغوی بدن چاق کړی وي او د معدې او ساه لنډۍ ستونزې لري. کله چې زه مشهور شوم دغه کسان ما ته راتلل او ما به د هماغې چړې په وسیله معالجه کول. د هغوی وینه به مې داسې تویوله لکه چې خنزیر سر پرې کړي. ما به ناروغ ته دغه له وس سره سم درمل ورکول. که مې کتل چې ناروغ پیسې لري نو ګرانه مې پرې خرڅوله، خو بېوزلو ته مې ارزانه ورکوله او باوري وم چې باید له بډایه یې واخلم او بېوزلې ته یې ورکړم. په تېره بیا که بېوزله ناروغ به د نوکرانو یا مریانو له پرګنې و. زما مریا کاپټا به هم له ناروغانو ډالۍ اخیستلې او زیاتره ناروغان به تر دې وړاندې چې ما ته راشي زما مرۍ ته به ورتلل چې د هغه په وسیله زما ډېر دقت او مرستې جلب کړي. کاپټا به هره ورځ یو شمېر سوالګر زما کور ته راوستل او ډوډۍ به ورکوله چې هغوی بیا د ښار په شاوخوا کې زما د معالجې د معجزې په هکله خبرې وکړي او ووایي چې دغه مستری ډاکټر به ټولې نړۍ کې ساری نه لري. ما ډېر سره او سپین ترلاسه کړل او اضافي
سره او سپین به مې د سوریې د بیړۍ چلونې په شرکتونو کې په کار اچول. په سوریې کې داسې شرکتونه شته چې پانګې په وړو برخو ویشل شوي، بیا دغه وړې برخې خلکو اخیستې وي. دغه وړې برخې بیا هم په نور وړو برخو ویشل شوي وي او پر هغوی 10مه برخه، 30مه برخه او 0مه برخه نمونې ایښي وي. د ازمیر ټولو اوسیدونکو حتی سوالګرو دغه وړې برخې او ونډې اخیستلې او په نتیجه کې به یې د کشتیو په شرکتونو کې شریکان شول. ځینې وختونه داسې کېږي چې بیړۍ سمندر ته ولاړه شي، ډوبېږي او بیرته نه راستنېږي. زموږ په هېواد کې چې کله د بیړۍ خاوند مړ شي نو د هغه بیړۍ هم له منځه ځي. خو په سوریه کې د دې کبله چې بیړۍ په شرکت پورې اړوند ده او ټول خلک د شرکت ونډهوال دي، نو د 1 یا څو تنو مړینه د بیړۍ چلونې په کاروبار اغیز نه کوي. ما په ازمیر کې د کشتیو داسې شرکتونه هم ولیدل چې 1500 کاله عمر کړی دی. د بیړیو په شرکت کې له پانګونې زما ګټه دا وه چې هېڅکله به مې په کور کې ډېر سره او سپین نه ول چې غلی یوسي او د هغو له امله مې مړ کړي. زه چې څومره بډایه کېدم کفته هومره چاغېده او ښکلې جامې به یې اغوستلې. خپل بدن به یې په عطرینو تیلو غوړاوه. له دې سره سره چې کفته بوډا شوی و، خو ځوانې ښځې به یې په خپله غېږ کې څملولې او کله خو به داسې مغرور شو چې له سره به یې سپین سترګي کوله. بیا به ما خپله لکړه راواخیسته او څو کلک ګوزارونه به مې په ولو او ملا ورکول. دومره سره او سپین مې پیدا کړل چې کله خو به نه پوهېدم څه پرې وکړم. زما بریالیتوب 2 علتونه لرل. لومړی دا چې د سوریې له ډاکټرانو سره مې سیالي نه کوله، ځکه چې په عمومي توګه مې هغه ناروغان معالجه کول چې هغوی به ځواب کړي ول. درېیمه دا چې د چړې په کارولو کې مې ډېره تجربه درلوده. کله چې به یو سریاني ډاکټر کوم ناروغ ته ځواب ورکړه چې نور نه رغېږي او ورته به یې وویل چې مرې، نو خلقو به همداسې فکر کو چې دغه کس به مړ شي. کله چې به ما چړې سره هغه ناروغ ورغو ټول به ستایلم، او که به ناروغ مړ شو هیچا به نه رټلم، ځکه چې پوهېدل ناروغ نه رغېده. له همدې لامله ما په ارام زړه له ویرې پرته خپله چړه د هغو لپاره کاروله. کله به مې د سوریې د ډاکټرانو له عملونو استفاده کوله، ځکه چې د هغوی ځینې علمونو به په تېره بیا د زخمونو لپاره له ګرمو اوسپنو استفاده ډېره ښه وه. کله چې مې ډېره شتمني ترلاسه کړه او پوه شوم چې نورو سرو سپینو ته اړتیا نه لرم او زما پر وړاندې ارزښت هم کم شو. له هغه وروسته مې بېوزله ناروغان یوازې د دې لپاره معالجې کول چې خپل معلومات پرې زیات کړم. په دغه 2 کالو کې چې په ازمیر کې وم له یوازیتوبه به کړېدم، ځکه چې په خپله خوښه به مې ښځه نه پیدا کوله او له هرځایي ښځو مې نفرت کو. دا د دې لپاره چې نفر له هغو ښځو بېزاره کړی وم چې د سرو سپینو لپاره د نارینهو غېږې ته ورځي. ان کله چې به د سوریې معبد ته ولاړم چې له کومې ښځې سره به ساعت تېر کړم، بیا به مې هم د هغو کرکه کوله. په ازمیر کې که یو سړی وغواړي چې له یوې ښځې سره څملي، معبد ته ځي او د 1 ساعت یا 1 ورځې لپاره هلته یوه ښځه خپله خور کوي. سوریه ډېر خدایان لري چې تر ټولو مشهور یې بعل نومیږي. بعل خونخوار خدای دی چې قرباني ته اړتیا لري. دغه خدای عادي غله هم منع کړې او په بدل کې له چلول سره غله آزاده پرېښې ده. که په ازمیر کې یو څوک د خپلو بچیانو د خېټو د مړولو لپاره یو کب غلا کړي او بیا ونیول شي، غل د بعل معبد ته بیایي او دغه خدای په مخ کې ټوټه ټوټه کوي. خو که څوک سپین زر له سرو سره ګډ کړي او بیا یې د سرو په نامه خرڅ کړي، څوک ورته ګوته نه نیسي، ځکه چې چل یې کړی. او په سوریه کې له چلول څخه استفاده د سایل وړ تخنیک ګڼل کېږي. له همدې امله په دغه هېواد کې خلک د سرو سپینو په پېژندلو کې استادان دي او کله چې د سرو یا سپینو کړۍ ترلاسه کړي پوهېږي چې سوچه دي که نه. د ازمیر د اوسیدونکو ښځینه خدای د اشتار په نامه یو الهه ده چې هره ورځ جامې بدلوي او دغه الهه په یو ستر معبد کې ده. په دې معبد کې سلګونه ظاهرا باکرې نجونې د هغوی خدمت کوي، خو دوی یوازې په رسمي توګه باکرې دي. خدای ته په معبد کې د خپل لقب اپوټه د دلربایي او زړه وړلو چلونه ورزده کوي چې معبد ته له راتلونکو سره څملي.
په ازمیر کې د اشتر معبد په تبس کې د عیاشۍ کورونو ته ورته دی. دلته ښځې د نارینه‌و میلمه پالنه کوي او هر څه چې نارینه ورکوي د اشتر په ساتلو یې لګوي. په مصر کې که یو ښځه له یو نارینه سره معبد کې څملي نو سړی د کار کولو لپاره کان ته استول کیږي او ښځه له معبده باسي. خو په ازمیر کې د اشتر په معبد کې دغه ډول اړیکې آزادې وي او سریانیان وایي اشتر له دې امله دغه عمل په معبد کې آزاد پرېښی چې له دغې لارې ډېرې پیسې ګټي. که یو سړی ونه غواړي د اشتر معبد ته لاړ شي او د هغه ځای له ښځو سره ساتیري ونه کړي، باید ښځه وکړي او یا وینځه واخلي. ښایي د نړۍ په هیڅ یو ځای کې د سوریې په شان مریان او وینځې د خرڅلاو لپاره نه وي، ځکه چې هره ورځ له لرې سیمو کښتۍ راځي او مریان او وینځه یې له ځان سره راوړي وي. د خرڅلاو لپاره یې بازار ته استوي. په وینځو کې د هر نارینه لپاره د هغه په سلیقې او خوښه برابر ښځه پیدا کېږي او بیه هم ګرانه نه وي. هر څوک د خپلې وینځې خوښې وینځه لرلی شي چې کور ته یې بوځي او خپل ساعت ورسره تیر کړي. معیوب مریان او وینځې د ازمیر حکومت اخلي. دغه مریان په ډېره ارزانه بیه پیرودل کېږي او حکومت له هغوی څخه ښکلا نه غواړي، بلکې هدف یې دا وي چې هغوی بعل معبد ته بوځي او هلته یې د نوموړي خدای په مخ کې قرباني کړي. حکومت باوري دی چې بعل په دې نه پوهېږي چې غولېدلی دی او معیوب نارینه او یا ښځه د قربانۍ لپاره وروړي دي. کله چې زړې وینځې او بوډا مریان چې په خولې کې غاښونه نه لري د قربانۍ لپاره د بعل معبد ته وړي او قرباني کوي، نو په دغه مهال د بعل څیره په یو ټوکر کې پټوي چې خپله قرباني ونه ګوري. د دې لپاره چې زه هم د ازمیر د خلقو له قدرونې سره مخامخ شوم. د بغل خدای مې قرباني کوله، خو د مرې او ښځې پر ځای مې د هغوی بیه ورکوله. دغه سره او سپین تر هغه ډېر څرګندول چې یو غلام او وینځه مې قرباني کړی وی. هغه ښځې چې د اشتار په معبد کې وې ډېرې ښکلې وې، ځکه چې د سوریې تر ټولو ښکلې نجونې په اشتار معبد کې د خدمت لپاره ګمارل کېدې. دغه نجونې چې به کله پیغلې شوې نو د نارینه‌و د زړه راښکلو چلونه به ورښودل کېدل چې څنګه یو سړی په ځان میین کړي چې ډېر سره او سپین زر واخلي. هره شپه چې به د اشتار معبد ته تلم د دې لپاره چې نارینه له کارونو د خلاصېدا په وخت یعنې د شپې له پلوه هلته ځي. د معبد له یوې ښځې سره به څملاستم چې باکرې به یادېدلې. زه نور هغه ساده او شرمناک سینوها نه وم چې د شپې مهال به په تبس کې د عایشې کورونو ته ولاړم، بلکې له ښځو د خوند اخیستلو په برخه کې مې ډېره تجربه پیدا کړې وه او په دې پوهېدم چې کله یو سړی غواړي له یوې ښځې سره څملي څه ډول باید له هغې څخه استفاده وکړي. له دې وروسته چې څو ځله د اشتار معبد ته ولاړم نو هلته مې ولیدل چې هر یوه د مینې کولو او دلبرۍ په ځانګړو چلونو پوهېږي او دا د دغه معبد دود یو بله ګټه ده چې ډېر سره او سپین زر ترلاسه کړي. له دې کبله چې معبد ته تلونکي نارینه هر ځل له ښځو سره په مینې کولو کې نوي شیان زده کوي. دغه تنوع د دې سبب کېږي چې اشتار معبد ته له تللو ستړي نه شي. ما د هغه ځای له ښځو څخه ډېر څه زده کړل او ورو ورو په عشق کې استاد شو. خو سره له دې چې هر ځل مې معبد ته د تللو په وخت کې خوښي احساسوله، په زړه کې مې د هغه ځای له ښځو کرکه کوله، ځکه پوهېدم چې د تبس د عایشې د کورونو له ښځو سره هېڅ توپیر نه لري. یوه ورځ کاپتا په ځیر راته وکتل او ویې ویل زما باداره، سره له دې چې ته ځوان یې خو بیا هم ستا په مخ کې ګونځې لیدل کېږي. ورته مې ویل داسې نه ده. هغه وویل همداسې ده او د دې چارې لامل دا ده چې هغه ښځې چې ته یې په غېږ کې څملوې ته له هغوی سره د زړه مینه نه لرې. که یو څوک له یوې ښځې سره له زړه مینه ولري او له هغې سره څملي هېڅکله به زوړ نه شي. هغه وویل زه له دوه شیانو وېرېږم، یو دا چې له هغو ښځو سره چې ته مینه نه لرې او پوهېږي چې موقتي دي، ستا څملاستل به د دې سبب شي چې ته ژر زوړ شي، او دویم دا چې د نفر پیښه تکرار نه شي او یوه بېرحمه ښځه به تا د ځان لیواله کړي او بیا به مونږ سپېره شو. ما وویل ډاډه اوسه چې زه به نور د نفر او هغې ته د ورته ښځو په لومه کې ګیر نه شم.
کاپتا وویل تر اخر ورځې پورې چې یو سړی د نارینتوب ځواک لري دا احتمال شته چې د یوې حریصې او بې رحمه ښځې په لومه کې راشي او خپل ټول شیان له لاسه ورکړي. زه لټه کوم تا ته یو کنیزه پیدا کړم چې تا په سرو سپینو زرو باندې له مینو ښځو وساتم او د شپې مهال به له دې کنیزې سره ساتیري کوې. 15 ورځې وروسته چې کله خپلې کوټې ته ننوتم ومې کتل چې کافتا له یوې ځوانې وینځې سره کوټې ته راننوت. دغه ښځه نه د مصر او نه د سوریې اوسېدونکې وه بلکې د سړي خورو قبایلو ته ورته وه ځکه چې ویښتان یې طلایي مخ یې سپین او سترګې شنې ښکارېدې. ښځه نه دنګه وه او نه ډنګره سینې او لاسونه یې واړول. ما فکر وکړ چې که د سړي خورو د قبیلې ټولې نجونې داسې وي نو د سړي خورو ټاټوبی د خدایانو تر کوره هم ښه دی. کاپتا چې کله هغه زما کوټې ته راننایستله نو د هغې جامې وایستلې چې زموږ یعنې د مصریانو په شان شي او بیا یې د هغې د ښکلا ستاینه وکړه. ویې ویل دا د هغه وینځه ده چې زموږ سمندر کچ کوونکی د سړي خورو له ساحله راتښتولې او ما نن د مریانو د خرڅلاو په بازار کې تر دې بله ښکلې وینځه ونه لیده. په ښځه کې د وحشت نښې نه ښکارېدې او خندلې. خپل سپین او برېښنده غاښونه به یې راښودل او د خپل بدن ځینو غړو ته به یې اشاره وکړه. غړو ته داسې اشاره کول ښه کار نه دی او زه پوه شوم چې کومه ښځه له وحشي ملتونو څخه نه وي نو بل څوک داسې بې تربیتي نه کوي. دغه ښځه ډېر ژر له ما سره صمیمي شوه خو د دې ښځې شتون زما لپاره دایمي عذاب شو ځکه چې دې ښځې غوښتل تل له ما سره ساتیري وکړي خو زه د هغې له بیا غوښتنو په تنګ شوم او کاپتا ته مې وبخښله. ښځه له هغه سره نه جوړېده. کاپتا به بخښله او له هغه به تښتېده ما ته به راتله خو کله چې به ما وبخښله خوشحاله به شوه او ویل به یې له تا سره ځکه خوشحاله یم چې ته ځواکمن یې او له ما سره ښه مستي کولی شي. له دې ښځې سره زموږ اړیکې په همدې ډول روانې وې خو یوه ورځ د سوریې یو پاچا لکه چې مخکې مې وویل د هغو شمېر ډېر زیات دی د معالجې لپاره ما ته راغی او چې کله یې دغه ښځه ولیده حیران شو. زه پوه شوم چې زما د وینځې اندام یې ډېر خوښ شوی دی ځکه چې زما وینځې زموږ له دود سره سم په کور کې کالي نه اغوستل او دغه پاچا هېڅکله پردۍ ښځه لوڅه نه ولیدلې. ما چې ولیدل هغه زما له وینځې مخ نه اړوي نو ورمعرفي مې کړه او وینځې ته مې وویل چې پاچا ته شراب راوړي. کله چې پاچا پوه شو چې دا زما وینځه ده نو ویې ویل سینوها زه غواړم دغه وینځه له تا څخه واخلم هر څومره سره او سپین چې وغواړې دغه په بدل کې به یې درکړم تر دې ورځې پورې د خپلې وینځې د بیا غوښتنې له کبله چې باید مستي ورسره وکړم په تنګ شوم خو کله چې مې ولیدل پاچا یې غواړي نو زړه مې ونه شو چې پرې خرڅ یې کړم ځکه زه پوهېدم چې هر څه چې وي خو بیا هم ځینې شپې ورته اړتیا لرم او که خپله وینځه ونه لرم مجبور یم چې د اشتر د الهي معبد ته ولاړ شم او د هغه ځای له ښځو سره اڅملم. کله چې پاچا زما وینځه وغوښتله نو د هغې په قدر او قیمت پوه شو ځکه تر هغه وخته چې زموږ شیان پیرودونکي نه لري زموږ په نظر کې هم بې ارزښته راځي او کله چې د شیانو لپاره پیرودونکی پیدا شي زموږ نظر هم ځان ته جلبوي. اوس هغه وخت راغلی چې باید د خپل اختراع په اړه یو څو خبرې وکړم. کله چې ما په دارالمعمات کې کار کاوه متوجه شوم چې که وکړی شو غاښونه په یو پوښ کې وساتو نو له خرابېدو به یې وژغورو. په دارالمعمات کې چې به کله شتمن مړي مومیایي کېدل د هغو په غاښونو به یې یوه پاڼه زر راکاږل. دغه زر به د وریو په غوښه کې ننوتل او کلک وشول. پایله به دا شوه چې کله وروسته په مومیایي کې د ورسېدا نښې څرګندې شوې نو غاښونه به له وریو څخه جلا کېدل او له زرو کلونو وروسته به د غاښونو لیکه په خپل حال پاتې وه. د مړو غاښونه له مومیایي کولو وروسته نه خرابېږي ځکه چې له مړینې وروسته غاښ نه ورستېږي خو له وریو جلا کېږي او د زرو په وسیله به یې له هغو وریو سره یو ځای کولو چې جلا نه شي. ما فکر وکړ چې که د ژوندیو کسانو په غاښونو د طلا یا پوښ راکاږل شي ممکنه ده د غاښ د خرابېدو مخه ونیول شي. تر هغه وخته چې په طبس کې هم زما بېوزلۍ اجازه نه راکوله چې دغه ډول سینګار برابر کړم. خو کله چې ازمیر ته ولاړم او سره او سپین راته بې ارزښته شول نو په دې لټه کې شوم چې دغه موضوع تجربه کړم او پوه شوم چې په غاښونو د سرو زرو د یو پوښ په راکاږلو سره هغوی له ورسېدا ساتلی شو. نو موړي پاچا چې
د نور بدن د درملنې ترڅنګ یې غوښتل د خپلو غاښونو درملنه هم وکړي. له ما سره موافقه وکړه چې زه به طلایي پاڼې سره د هغه غاښونو ته پوښ جوړ کړم چې له خرابېدو وژغورل شي. کله چې مې د هغه پورتني او ښکتني غاښونه په جلا جلا پوښونو سره ورښکلي کړل نو ماته یې وویل: سینوها، تا زما لپاره ډېر زحمت وایسته او زما غاښونه دې له خرابېدو وساتل. هغه اجره چې تا ته مې درکړه که څه هم زیاته ده، خو ستا د پوهې په اندازه نه ده. سره له دې چې زه د احسان پوره وړی یم، له دې کبله چې زه یو رښتونی سړی یم، نو تا ته وایم چې ستا وینځه غواړم. که دغه وینځه په ما خرڅه کړې ښه بیه به یې درکړم، مګر که یې خرڅه نه کړې نو هغه به درڅخه وتښتوم، او که مقاومت وکړې نو بیا به تا ووژنم. ما تر اوسه پورې د سړي خور د سیمې له کومې ښځې سره مستي نه ده کړې. باید ته خپله وینځه پر ما خرڅه کړې چې له هغې سره ساتیري وکړم او پوه شم چې زموږ له تور سترګو ښځو سره تفریح ډېر خوند لري، او کله یوې سړي خورې شنې سترګې سره چې طلایي ویښتان لري. کله چې پاچا دغه خبرې کولې، زما مرۍ کپتا چې سوریې ته له راتګ وروسته یې د سوریې له سوداګرو سره د بازار د ګرمېدا چل زده کړی و، هلته موجود و او د دې لپاره چې د معاملې بازار ګرم کړي او پاچا اړ کړي چې د وینځ په بدل کې ډېر سره کړي، نو په نارو سورو یې پیل وکړه او ویې ویل: نن زما د بادار تر ټولو سپیره ورځ ده. کاشکې زه د مور له خېټې نه وای راوتلی او دغه ورځ مې نه وای لیدلی، ځکه چې پر دغه ورځ ته غواړې زما بادار د ساتري له یوازینۍ وسیلې څخه محروم کړي او هغه وینځه چې هره شپه ورسره څملي له هغه واخلې. زه پوهېږم چې بله هېڅ یوه ښځه به د دې وینځې په شان زما د بادار زړه خوشحاله نه کړي، ځکه چې د دې په شان بله ښایسته ښځه نشته. وګوره چې د هغې مخ د 14 تر سپوږمۍ ښکلی دی او 2 سینې د اسمیر له سنټرو وړې دي. ای د هغې خوی نس چې هېڅ لوړوالی نه لري ګورې، او د هغې د نوم ننوتلی ځای ګورې. ځیر شه، د دې ښځې پر بدن یو تار ویښته نشته، بدن یې د غوا تر شیدو سپین دی، تر باقلیو نرم دی. زه باور لرم چې خدایانو ټول ښایسته رنګونه راټول کړي او د دغې ښځې په اندام او څېرې کې کارولي دي، ځکه خو د هغې د سر ویښتان طلایي، سترګې شنې، شونډې سرې، نوکان یې د نکریزو رنګ لري، اندام یې سپین او د سینو 2 څوکې ګلابي دي. کله چې زما مرۍ داسې بازار ګرموه نو پاچا داسې هجاني شوی و چې له ډېرې لیوالتیا یې ساه بنده بنده کېده او ویې ویل: سینوها، زه پوهېږم چې ستا وینځه ډېره ښکلې ده، خو هر څه چې وغواړې در به یې کړم، که خرڅ یې نه کړې تا به ووژنم او دا به در څخه واخلم. ما خپل لاس پورته کړه چې خپل مری غلی کړم. هغه هم خپلې ناري سورې بندې کړې او دغه سړي ته یې په سوریې کې د امورو سیمې پاچا وویل: دغه ښځه پر ما ډېره ګرانه ده، که زه یې خرڅه کړم له ځان سره به مې خیانت کړی وي، ځکه خو نه غواړم چې پر تا یې خرڅه کړم، خو چمتو یم چې خپله وینځه وړیا درکړم، د دې لپاره چې زموږ دغه دوستي ستا په یاد وي. د دې دوستۍ په یاد یې خپله خور کړې او له هغې سره د ساتري خوند واخلي. کله چې د امورو پاچا پوه شو چې زه خپله وینځه هغه ته وړیا ورکړم نو ډېر خوشحاله شو او نارې کړې: سینوها، ما ګمان نه کوه چې یو مصری دې دومره سخاوت ولري. له ماشوموالي تر ننه پورې چې ما څومره مصریان لیدلي د فرعون مامورین ول چې له موږ قلنګ اخلي او تل یې لاس د اخیستو لپاره اوږد شوی وي، نو هېڅکله نورو ته د یو شي د ورکولو لپاره لاس نه اوږدوي. ته لومړنی مصری یې چې ما ته دې ثابته کړه. شونې ده په مصر کې داسې کسان هم وموندل شي چې لاس یې خلاص او سخیان وي، او که یوه ورځ زما هېواد امورو ته راشي نو ژمنه در سره کوم چې تا به خپل ښي لوري ته کېنوم. زما مرۍ وینځې ته جامې راوړې، هغې واغوستلې. د امورو له پاچا سره چې غښتلی ځوان و او اوږده توره ږیره یې درلوده له کوره ووته. کله چې ووتله زه پوه شوم چې زما وینځه د دغه پیاوړي سړي له لیدلو څخه چې د هغې نوی بادار و خوشحاله ښکارېده. له دې وروسته چې پاچا ولاړ کفتا زه ملامت کړم او ویې ویل: ولې دې د امورو له پاچا څه وانخیستل؟ په داسې حال کې چې هغه چمتو هر څه چې ته وغواړې درې کړي. ما وویل: له دې امله مې دغه وینځه وړیا ورکړه چې په راتلونکي څوک خبر نه دي او نه پوهېږي چې په دنیا کې به څه تېرېږي، او د یو ستر دوست درلودل د سختو ورځو لپاره ښه وي. ښایي یوه ورځ اړ شم د دغه سړي هېواد ته ولاړ شم او هلته د دښمن له ګواښونو خوندي پاتې شم. که څه هم دغه سړی وړوکی هېواد لري او د هغه په ټاټوبي کې له پسونو او خرو پرته بل څه نه پیدا کېږي، خو د هغه دوستي او ملګرتیا
زما لپاره د خطر په وخت کې ډېره غنیمت ده. د امورو پاچا 3 ورځې په ازمیر کې و او کله چې له دې ځایه روانېده د خدای په مانۍ لپاره ماته راغی او ویې ویل سینوهه که تا د مصر ټول سره او سپین راکړی وی نو دومره به نوم خوشحاله شوی لکه چې دغه وینځه دې راکړه، ځکه دغه وینځه تر ټولو هغو ښځو ښکلې او په زړه پورې ښځه ده چې تر اوسه پورې ما لیدلې دي. زه باور یم چې هېڅکله به له هغې څخه موړ نه شم. که ته یوه ورځ زما هېواد ته راشې نو له 2 شیانو پرته چې بل هر شي ته وغواړې در به یې کړم، او هغه 2 شیان یو همدا وینځه او بل زما اس دي، ځکه چې زما په هېواد کې اسان ډېر کم دي او د ګوتو په شمېر اسان لرو چې هغه زما د جنګي ګاډیو لپاره ضروري دي. د دغه 2 شیانو پرته چې ته هر څه وغواړې درکوم او که هر څوک وغواړي زه یې درته وشلی شم. که په ازمیر کې هم څوک له تا سره دښمني لري ووایه چې د خپلو کسانو په وسیله یې ووژنم. ډاډه اوسه چې ستا نوم به وانخیستل شي. له دغو خبرو وروسته د امورو پاچا زه ښکل کړم او لاړ. له څو شپو وروسته چې له وینځې لرې وم د ستومانۍ احساس مې وکړه، ځکه چې له هغې سره اموخته شوی وم او ځینې شپې به د ساتیري او د هغې په یاد د اشتر د الهي معبد ته تلم، خو د هغې ځای ښځو د یادې وینځې په شان زما ساعت نشو تېرولی. هوا ګرمه شوه او د پسرلي نیمایي فصل تېر شو. ګلان وغوړېدل، توتکیو الوتل پیل کړل او کښتۍ د ازمیر په بندر کې حرکت ته چمتو شو چې نورو هېوادونو ته ولاړ شي او له هغه ځایه شیان وینځې او مریان راولي. د پسرلي په نیمایي کې د ازمیر ښار له هیجانه ډک شو، ځکه چې له خاورو څخه د تموز د خدای ایستلو وخت راورسېده. د سوریې روحانینو هر کال د تموز خدای په مینې کې خاورو ته وسپاري او د پسرلي په نیمایي کې له خاورو راباسي. پر هغې ورځ چې د تموز د خدای مجسمه یې له خاورو رایستله په ازمیر کې عمومي جشن و او پر دغه ورځ نارینه او ښځې له ښاره وځي او بیدیا ته ځي. ټولې ښځې او نارینه په دې ورځ په بیدیا کې په ښکاره ډول یو بل سره څملي. زه هم پر دغه ورځ بیدیا ته ولاړم چې پوه شم خلک څه کوي. ما ولیدل چې روحانینو د تموز مجسمه له خاورو راویستله. خلکو خوشحالۍ وکړې، نڅاګانې پیل کړې او ویل به د تموز خدای ژوندی شوی دی او هغه د ګرمۍ خدای دی. هماغه ډول چې ځمکه او هوا ګرموي د انسان بدن ته هم تودوخه ورکوي او نارینه او ښځې یو بل ته اړتیا پیدا کوي. کله چې د تموز خدای له ځمکې راویسته ما ولیدل چې یو شمېر ښځو یوه ګاډۍ راکشوله. په ګاډۍ کې له لرګي جوړه شوي نارینه د بدن د یو غړي مجسمه وه چې زه یې د نوم له ویلو شرمېږم. زه حیران شوم چې د دغه کار هدف څه دی، خو وروسته مې ولیدل چې ناڅاپه نارینه او ښځې سره ګډې شوې او له دې پرته چې شرم وکړي له یو بل سره یو ځای شول چې دغه حیواني عمل تر ماښامه روان و. د ځینو قومونو د څارویتوب پته باید د دغو کارونو له لیدو ولګوو، ځکه چې په مصر کې یو متمدن ملت دی هېڅکله دغسې کار نه و شوی. ځینو سپین سره ښځو چې د ځان لپاره کوم کس نو پیدا کړی له نارینهو هیله کوله چې هغوی هم محرومي نه کړي او له دې کبله چې زه په هغه جشن کې یوازینی سیلانی وم نو ډېرو به یې له ما هیله کوله چې ورسره مباشرت وکړم. خو ما په کرکې سره له ځانه شړلې او هغوی ته مې وویل خدایانو د ښځو لپاره یو وخت ټاکلی دی. کله چې د ښځې عمر له دې مرحلې تېر شي باید له هغه وروسته په دې فکر نه وي چې له چا سره څملي، ځکه که خدای غوښتی وه چې ښځې د عمر تر پایه پورې له نارینهو سره معاشرت وکړي نو د هغوی د شهوت لپاره یې حد نه ټاکه.